خوشحال بابا او رحمان بابا یو حالت بیان کړی دی، خو یو ځان له غره سره او بل ځان له ونې سره تشبیه کړی. رحمان بابا وایي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. خو خوشحال بابا همدغه حالت بیا له غره سره تشبیه دی. وایي د عالم ډېرې خبرې لور په لور خورې لښکرې، له خپل ځایه نه خوځېږم غر خو هسې وي که نه. ګورئ دواړه ستر شاعرانو یو ځان ولې ونه او بل ځان غر وباله. دا ځکه چې دوی هغه ټولنه کې خپل حیثیت ته پام کړی. رحمان بابا یو ملنګ سړی و، نه یې لښکرې وې نه یې خانۍ وې، نو ځان یې څه وباله؟ ونه وباله. او خوشحال بابا چې خان و، د لښکرو مشر و، د قومونو مشر و، او د مغولو مقابل کې هم ولاړ و، نو ځان یې څه سره ورته وباله؟ یا یې ځان له څه شي سره تشبیه که؟ له غره سره. کیدای شي تاسو هم دغسې د دې سترو شاعرانو په شعرونو کې همداسې ورته حالتونه وګورئ چې یوه موضوع یې راخیستې وي، خو یو شی ورسره تشبیه کړی وي او بل. ښه وخت ولرئ.